لکه څرنګه چې مخکې درس کې ذکر شو چې قرآن کریم کې د زکات څومره لوی مقام او منزلت دی، نو همدغه رنګې په نبوي احادیثو کې هم د زکات لوی مقام او منزلت ذکر دی. احادیث د قرآن کریم وضاحت او بیان کوي، د قرآن کریم د مجملو آیاتونو تفصیل او وضاحت کوي، حکمونه یې شرح کوي او هغه څه ثابتوي کوم چې قرآن ثابت کړي دي، او د هغه څه نه منع کوي د څه نه چې قرآن کریم منع کړي ده. لکه څرنګه چې د زکات اهمیت الله په خپل معظم کلام کې په مختلفو وجوهو بیان کړي، نو همدغه رنګې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د زکات منزلت او مقام په مختلفو وجوهو سره په کثرت سره بیانوي. ځکه د زکات مسائل بیان کړي، په زکات حکم کړی، د زکات د نه ادا کولو نه منع او زجر ورکړی، او د هغې عذابونه ذکر کړي. دغه وجه ده چې په صحیح البخاري کې د زکات په باب کې 172 احادیث ذکر دي چې په صحیح مسلم کې دغه احادیث هم ټول شته، سوا د 18 احادیثو نه. په مختصر صحیح مسلم د منذري کې 80 احادیث ذکر دي، په سنن ابي داود کې 145 احادیث ذکر دي، په سنن د ابن ماجه کې 17 احادیث ذکر دي، او په مسند د احمد ابن حنبل کې 252 احادیث چې الفتح الرباني کې ترتیب ورکړی شوی، په سنن دارقطني کې 251، په سنن البیهقي کې 119، او په مجمع الزوائد کې 195 روایات هغه ذکر دي. نو دومره په کثرت سره د احادیثو کې د زکات حکم راغلی. زکات د اسلام اساس او رکن دی. په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا خبره بیان شوې ده چې زکات د اسلام په اساسي ارکانو کې یو مهم رکن دی. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله حدیث نقل کړي د ابن عمر رضی الله عنهما نه، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. د اسلام آبادی په 5 ستنو باندې قائم کړی شوې ده: د لا اله الا الله او محمد رسول الله ګواهي ورکول، منځ قائمول، زکات ورکول، حج کول، او د رمضان المبارک روژه نیول. د زکات یو لوی اهمیت او مقام دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تاریخي خطبه د حجة الوداع کې چې ورکړې، چې پای کې په ډیرو مهمو خبرو باندې حکم کړی دی، نو یو پای کې زکات دی. څنګه چې امام ترمذي رحمه الله په صحیح سند باندې روایت راوړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع د خطبې په موقع باندې ویل چې یا ایها الناس اتقوا الله ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وأدوا زکاة اموالکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم. ای خلکو، تاسو د الله نه ویریږئ، 5 وخته لمونځ په پابندۍ سره ادا کړئ، د میاشت رمضان المبارک روژه ونیسئ، د خپلو مالونو زکات ادا کړئ،
د ولات الامور او د امیرانو مشرانو اطاعت وکئ تاسو به د خپل رب جنت ته داخل شئ. د زکات یو لوی اهمیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرامو نه د زکات په ادا کولو بیعت اخستو او دا د زکات ډیر لوی اهمیت دی. جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د منځ په پابندۍ کولو د زکات په ادا کولو د هر مسلمان سره په خیرخواهی کولو بیعت کړی دی. د زکات نه ورکوونکی انسان سره به د الله نبی صلی الله علیه وسلم د بیعت کولو نه منع کېدو. بشیر ابن الخصاصی رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالم ما ورسره بیعت کو نو هغه په ما دا شرط ولګو چې ته به د لا اله الا الله محمد رسول الله ګواهي ورکې، پنځه منځونه به کې، زکات به ورکې، حج به کې، جهاد به کې. ما ورته ویل د الله رسوله د دې دوه طاقت نه لرم، یو د زکات او یو د جهاد. نبی علیه السلام خپل لاس رستو کوي فرمایل لا صدقه ولا جهاد فبم تدخل الجنه، چې نه صدقه ورکې او نه جهاد کې نو جنت ته به په څه شي باندې داخلیږي. خپل لاس د بیعت کولو نه منع کو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د بیعت وکړه چې زه دا ټول حکمونه منم. د الله نبی سره بیعت. د زکات یو لوی اهمیت دا دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د هغې کسانو په خلاف د جهاد اعلان وشو کوم انسانان چې د زکات د ادا کولو نه منع شو او زکات نه ادا کو. دا د دې خبرې دلیل دی چې د چا په خلاف چې د جهاد اعلان کیږي دا ډېر یو مهم حکم دی او د دغه خلکو نه ډېر مهم حکم پاتې کیږي. نو لہذا زکات په نبوي احادیثو کې هم یو لوی مقام او منزلت لري.